Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Shahidullah Official. Today we will study about joints and its types part 2. تدینا په مخکې ویډیو کې مونږه جوائنټس وی چې جوائنټس زمونږ په بوډي کې هغه سایډز چې په کم ځای کې دوه یا دونه زیات اډوکي رايوځي شي دغه ته مونږ وایو ارټیکولیشن یا جوائنټس بیا مونږ وی چې دغه زموږ سره کلاسیفیکیشن چې 3 ټایپس کې مونږه کلاسیفای کړی دي پای کې فرست نمبر او سټرکچرل کلاسیفیکیشن فنکشنل او بایومیکانیکل کلاسیفیکیشن سټرکچرل کلاسیفیکیشن کې مونږ وی چې د کې مونږه سټرکچر کلاسیفیکیشن په دې بیس باندې کړی دی چې دا کم جوائنټ جوړ شوی دی نو په دې کې کم ټایپ اف بایندینګ ټیشو استعمال شوی دی نو هغه زموږ سره درې اقسام فایبرس جوائنټ کارټیلیجینیس جوائنټ او د قشان ساینوویل جوائنټ په دې کې ټول نه فرست زموږ سره فایبرس جوائنټ چې الله پاک دوه اډوګي رايوځي کړی دي د چا په ذریعہ باندې د فایبرس ټیشو په ذریعہ باندې او دغه ته مونږ بیا وایو فایبرس جوائنټ نو فایبرس ټیشو په دې کې زموږ سره بایندینګ ټیشو استعمال شوی دی او فایبرس ټیشو چې دا زموږ سره یو ټف ټیشو دی او د زموږ په بوډي کې په هغه جوائنټس کې استعمال شوی دی کم جوائنټس ته چې زیات مضبوطوالی او سټرنګ پکار وي نو الله پاک په هغه ځای کې زموږ سره فایبرس جوائنټ پیدا کړی دي په دې کې زموږ سره د ټول اول دي سوچرز دا د فایبرس جوائنټ چې کوم دی یو قسم دی سوچرز چې د مونږ سکل سوچرز هم وایو چې الله پاک زمونږه د کرینیل بونز چې کوم زمونږ د سکل د بونز دي د دې په منځ کې جوائنټس پیدا کړی دي دغه ته مونږ وایو سوچرز دا سوچرز چې کوم دی نو د دې کوریلیشن د فایبرس جوائنټ کوریلیشن مونږه په هغه ځای کې د سین ارتروسس سره کړو چې دا زموږ سره اموویبل جوائنټس دي نو سوچرز هم چې دي دا زموږ سره اموویبل دي بالکل موومنټس نه پرووایډ کوي کو پرووایډ کوي هم نو ډیر زیات نه ہونے کے برابر موومنٹ دی پرووایډ کوي دا سکل سوچرز صرف یو پیر موومنٹ کوي کله چې د ماشوم پیدایش کیږي نو په هغه وخت کې دا سوچرز موومنٹ وکي چې د پیدایش چې کم دی دا په اسانه باندې وشي نو په هغه وخت کې دا موومنٹ وکي بعضی بوکس لیکي چې تر د 20 سال پورې د ډیر زیات ریر موومنټس کوي بیا دا غینه پس دی بالکل موومنٹ نشي کولای نو دې ته مونږ وایو سکل سوچرز یا دې ته مونږ وایو سینوسټوسس سوچرز بیا زموږ سره د دې د اقسام دي دا ټایپس چې کوم دي نو د دې د لوکیشن او د دې د شیپ په بیس باندې مونږ د دې د ټایپس هغه د مونږ کلاسیفای کړی دي یا د دې زموږ سره ټایپس دي د دې د لوکیشن او د دې د شیپ په بیس باندې لکه مونږ وایو پلین سوچرز یا سکویمس سیریډ ډینټیډ یا دا چې کوم زموږ سره شنډایلیسس وغیرہ دا ټول زموږ سره د سوچرز دي اقسام دي او دا اقسام زموږ سره د شیپ او د لوکیشن په بیس باندې دي نو سوچرز دا زموږ سره اموویبل جوائنټس دي دویم نمبر دی زموږ سره ګومفوسس د زمونږ د غم او د ټیت په منځ کې چې الله پاک کم جوائنټ پیدا کړی دغه ته مونږ وایو ګومفوسس لکه کومه ګورو زمونږ چې کم غمز دي یو دی لوور او بل دی لوور جا او اپر جا نو لوور غم چې دی یا لوور جا چې دا زموږ سره په مینډیبل بون کې دا اپر جا چې دا زموږ سره په میگزیلا بون کې دا نو الله پاک په دې مینډیبل بون کې چې کم الویولر ساکټ ته د دې ټیت د پاره او بیا د ټیت چې کم په دې غم کې چې دی فکس شوی یا امبیډډ شوی دی د دې په منځ کې چې الله پاک کم جوائنټ پیدا کړی دی دغه ته مونږ وایو ګومفوسس چې د کې څه خاص قسمه لیګامنټس دي چې هغه د غاښ او د غم د یو بل سره کړی دي فکس کړی دي او دا زموږ سره سینارتروسس دي اموویبل دي بالکل موومنټس نشي کوي دریم نمبر دی زموږ سره سینډیسموسس دا زموږ سره یو ایکسپشنل کیس دی دا دی زموږ سره ریډیس او النا یا چې کوم دی زموږ سره ټیبیا او فیبولا او د دې نه غیر چاپیر الله پاک دا زموږ سره انټر اوسیس ممبرین پیدا کړی دی او دا انټر اوسیس ممبرین کوم چې زموږ سره فایبرس ټیشو دی د ډیر زیات لیټل موومنٹ چې کوم دی زموږ دی ریډیس او النا بون یا ټیبیا فیبولا بون د چې کوم دی لیټل موومنٹ پرووایډ کوي نو د دې وجه نه مونږ وایو چې دا زموږ سره یو ایکسپشنل کیس دی چې دا فایبرس جوائنټ هم دی لیکن دا امفی ارتروسس دی چې دینو لیټل موومنټ سکه هغه الاو کوي لیټل موومنٹ زموږ دی جوائنټ ته ورکوي دویم نمبر دی زموږ سره کارټیلیجینیس جوائنټ د نوم ظاهر را چې هغه جوائنټ چې دې کې الله پاک دوه اډوکي رايوځي کړي دي د کارټیلیج په ذریعہ باندې نو دا کارټیلیج چې زموږ سره هایلین کارټیلیج هم کې دي شي او فایبرس کارټیلیج هم کې دي شي ان شاء الله په کارټیلیج باندې وزت تاسو سره تفصیلی خبره په نیکسټ ویډیو کې کوم نو دا موږ سره فایبرس او هایلین کارټیلیج دوه کې دي شي او دغه کارټیلیج چې کوم دی دې زموږ د دې کارټیلیجینس جوائنټ مونږه کوریلیشن کړو د امفی ارتروسس سره هغه جوائنټ چې کم لیټل موومنٹ پرووایډ کوي شي چې کم زموږ سره موویبل جوائنټس دي لیټل موومنٹ چې کم دی هغه پرووایډ کوي شي د دې کارټیلیجینس جوائنټ زموږ سره دوه قسمونه دي یو ته مونږ وایو پرایمری کارټیلیجینس یا ته مونږ وایو سینکونډروسس او دویم نمبر زموږ سره سیکنډری کارټیلیجینس چې دې ته مونږ وایو سیمفایسس
چې کوم پرایمري کارټیلیجینیس دی یا زموږ سره سینکونډروسس دی نو دا هم زموږ سره یو ایکسپشنل کیس دی. ایکسپشنل کیس څنګه دی؟ کوم وګورو لکه فور ایگزامپل دا دی زموږ سره یو لانګ بون. نو د لانګ بون په اناټومي کې موږ دا خبره کړې وه. د لانګ بون زموږ سره دوه مین پارټس وي چې یو ته موږ وایو ایپیپایسس او ډایپایسس او دا هم د زموږ سره ایپیپایسس او ډایپایسس. د دې ایپیپایسس او د ډایپایسس ترمنځ الله پاک یو کارټیلیج پیدا کړی وي چې ته مونږ وایو ایپیپایزیل پلیټ یا ته مونږ وایو گروث پلیټ او دا پلیټ چې کوم دی د ایپیپایسس او د ډایپایسس ترمنځ وي او دا پلیټ چې دی تقریبا د 18 سال یا د 20 سال نه بعد چې د ایپیپایزیل پلیټ کوم چې زموږ سره کارټیلیج دی د کارټیلیج نه جوړ شوی دی. دا ایپیپایزیل پلیټ چې کوم دی دا بیا کنورټ شي اوسیس ټیشو ته او دا غي نه پس بیا د بون په گروث کې موږ هیلپ راکړي او دا غي نه پس چې کوم دی بیا د بون گروث نشي کوي. نو موږ وایو چې دا زموږ سره کارټیلیج دی ایپیپایزیل پلیټ او دا ایپیپایزیل پلیټ چې دی دا زموږ سره ایموویبل دی. نو زموږ سره پرایمري کارټیلیجینس چې کوم سینکونډروسس جوائنټس دی پای کې زموږ سره ایپیپایزیل پلیټ د هغه اگزامپل دی. لیکن دا یو ایکسپشنل کیس دی ځکه چې د دې موږ کورلیشن کو د انفیارتروسس سره چې دا زموږ سره لیټل موومنت پرووایډ کوي لیکن دی بالکل موومنت نشي کوي. د دې د وجه نه دا زموږ سره راځي په سینارتروسس کې. دویم نمبر دی زموږ سره سیکنډري کارټیلیجینس جوائنټ چې ته موږ وایو سیمفایسس. د هغه زموږ سره اگزامپلز دي لکه انټر ورټیبرل ډیسک چې زمونږ کم ورټیبرل کالم دی نو د دوه ورټیبراس ترمنځ الله پاک یو ډیسک پیدا کړی دی چې هغه ډیسک چې کم دی سټیبیلیټي پرووایډ کوي سټرینث پرووایډ کوي او د قشان پروټیکشن کوي زمونږ د چې کم سپاینل نرవ్ز دي د هغه ته پروټیکشن پرووایډ کوي. نو موږ وایو چې په هغه کې زموږ سره لیټل موومنټس کیږي د دې وجه نه موږ وایو سیمفایسس یا سیکنډري کارټیلیجینس جوائنټ لیټل موومنټ دی پرووایډ کوي شي. دویم نمبر دی سیمفایسس پیوبس. سیمفایسس پیوبس چې دی نو دی ډیر زیات لیټل موومنټ پرووایډ کوي صرف ډیورینګ پریګننسي. کله چې د زنانه پریګننسي شي نو په هغه وخت کې د پریګننسي دوران کې دا سیمفایسس پیوبس چې دی نو په دې په منځ کې چې راکم زموږ سره کارټیلیج دی نو دا سافټ شي او دې چې د لکشن موومنټ پرووایډ کوي ځکه چې دی باندې بیا د بیبي برث پکېږي د هغې لپاره چې دا کم پیسج دی هغه ورته څوک کولاو کی. نو موږ وایو چې سیمفایسس پیوبس دیم چې د لیټل موومنټ پرووایډ کوي او صرف ایٹ د ټایم اف پریګننسي د زنانو کې. دریم نمبر دی زموږ سره ساینوویل جوائنټ چې کوم سټرکچر کلاسیفیکیشن کې زموږ سره لاست نمبر دی ته موږ وایو ساینوویل جوائنټ. په پریویس ویډیو کې هم ما تاسو ته ویلیو چې ساینوویل جوائنټ هغه دی چې د دوه اډو کې به الله پاک رايوځي کړی وي او دوه اډو کې به په یو فلوئډ فیلډ کیپسول باندې چې دی داسې شي وي رايوځي شي وي. ان شاء الله پای باندې نیکسټ ویډیو کې زه تفصیلی خبره کوم ځکه چې ساینوویل جوائنټ ډېر زیات امپورټنت دی او زموږ په بوډي کې اکثریت جوائنټس چې کم دي هغه ساینوویل جوائنټس دي. نو ساینوویل جوائنټ دا زموږ سره فریلی موویبل دي دا چې کم دي فری موومنټس کوي. د دې بیا موږ کلاسیفیکیشن کړی دی لکه پلین جوائنټ هاینګ پایووټ بایکونډایلر الیپسوئډ سیډل یا بال اینډ ساکټ. نو دا جوائنټس چې کوم موږ د دې د کلاسیفیکیشن کړی دی دا موږ د دې د فنکشن لحاظ سره او د قشان د دې د لوکیشن لحاظ سره موږ د دې کلاسیفیکیشن کړی دی دا څنګه دی ان شاء الله دا موږ په نیکسټ ویډیو کې وایو. خو چې کوم ساینوویل جوائنټ دی دا زموږ سره فریلی موویبل جوائنټس دي. تھینک یو.